دا له کوټ څخه د شمال ختیځ په لور د 170 کیلومترۍ په واټن باندې د ضلع کلاسیپلات تحصیل بادینی مرغه فکرزی پرایمري سکول دی. د بابو چینې د کلي په سکول کې به نجونو او هلکانو زده کړې کولې. د کلي اوسېدونکي وایي چې سکول یې تړل شوی دی، استادان نشته او د کلي تر 45 زیات ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي. د دې کلي اوسېدونکي وایي چې دومره مالي توان دوی نه لري چې د ماشومانو د تعلیم بندوبست په خپل سر وکړي. نو سکول بند دی، کوچنیان ځي او راځي، بس 11 بجو ته 11 بجو په سکول کې ناست بیا یې ماسټر نشته، بیا لاړ شي. نه دلته یو ویګن شته، نه یو سهولیت شته چې موږ بار ولږو. دلته بس خاص کر چې دي مسکینان خلک در په در خلک د بارډر علاقه ده. د افغانستان له سرحد سره جوخت د بادینی اوسېدونکي وایي چې په دغه تحصیل کې 40 سکولونه دي چې زیات شمېر سکولونه اوس غیر فعال دي. اوس د دوی نجونه او هلکان یوازې مذهبي زده کړې ترلاسه کولی شي. سکول بند دی، نو دلې موږ دیني سبقان ورته وایو، له هغه سره سات چې زموږ د وس مطابق چې کوم زموږ زده دي، انګریزي ده، اردو یا بل نالج، هغه سات پړاوو مجبوري ته بغیر تنخواه. دلته لرې ویلیج شته، سکولونه هم چې شته پرایمري، هغه د دوی د ایج په اعتبار ډېر کوچني دي، نشي تللی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې ایجوکیشن انفارمیشن منیجمنت له مخه په ټوله صوبه کې 15168 سکولونه دي. په دوی کې 58,168 استادان زده کړې ورکوي. په دې کې تر 11,000 زیات پرایمري سکولونه دي. د تعلیم د څانګې ماهرین وایي چې د بلوچستان حکومت د تعلیم څانګه له پامه غورځولې ده. ټیچران چې دی هغه ریټایر کیږي لته، لیکن د هغه ریپلیسمنټ یو میکانیزم نه دی موجود چې کوم اساتذه دي نو هغه ترانسفر راوکړي بیا پر ښار په سکولو کې، نو د کلي کوم سکولونه چې دی هغه بند پاتې شي. یو څه پر سیاسي بنیادو باندې سکولونه ورکول سول داسې ځایونو ته چې هلته آبادیانې ډېرې کمې دي. د بلوچستان د تعلیم د څانګې نگران وزیر دا تاییدوي چې هره میاشت دلته 350 استادان ریټایر کیږي. له 4 کالو څخه له 2009 څخه دلته نوي استادان نه دي ګمارل شوي چې په نتیجه کې 3,500 سکولونه تړل شوي دي او په 6,000 سکولونو کې یو استاد دی. जो स्कूल बंद है उनको खोलने के लिए एक तो چې کوم سکولونه تړل شوي دي د هغوی لپاره په عرضي توګه استادان ګمارو. موږ والي محکمې ته په وار باندې خواست کړی دی چې 9400 استادانو د ګمارلو د قضیې پریکړه وکړي چې دا پروسه مکمله شي او ټولټاکنې کمیشن ته لیکلي دي چې اجازه راکړي چې د تعلیم په څانګه کې خالي ځایونو باندې استادان وګماري. هم له دې کبله د کلاسیپلات د تحصیل بادینی اوسېدونکي وایي چې اوس یې ماشومان د زده کړو پر ځای باندې مزدوري او د کور کارونه کوي. نه ښار ته وتلی سو، بس یا به پسونه ګوري یا به لرګي کوي، به دا کارونه به کوي، بل داسې شی نشته. حکومت وایي چې په بلوچستان کې ټول ټال 22,000 کلي دي، په 7,000 کلیو کې لا سکولونه نشته. د تعلیم د څانګې ماهرین وایي چې حکومت په سملاسي ډول وجدي ګامونو اخیستلو ته اړتیا ده. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.